اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته د مثلثونو د ورته والي دوهم حالت وړاندې کړم. قضیه په دې ډول ده: که چیرې د یو مثلث دوه زولې د بل مثلث له دوو زولو سره متناسب دي او د دغو زولو ترمنځ یوه زاویه یو د بل سره انطباق منونکي وي، داسې حالت کې مثلثونه یو د بل سره ورته دي. د دې خبرې د وضاحت لپاره د ABC یو مثلث پام کې نیسو. په دې مثلث کې د دې لپاره چې یو بل مثلث رامنځته شي د BC زولو سره موازي یوه کرښه رسم کوو، داسې ډول چې د AB زوله د B زبر په ټکي کې کته کړي او د AC زوله د C زبر په ټکي کې کته کړي. دلته د ABC او د AB زبر C زبر دوه مثلثونه لیدل کېږي. په دغه دوه مثلثونو کې که د دغو مثلثونو AB زوله د AB زبر زولې سره نسبت جوړ کړي او دغه نسبت د دغو دوو زولو د نسبت سره مساوي شي، AC پر AC زبر او همداشان د A زاویه چې د متناسبو زولو ترمنځ پرته ده په دواړو مثلثونو کې یو د بل سره مساوي شي. نو په داسې حالت کې ویلی شو چې د ABC مثلث ورته دی د AB زبر C زبر مثلث سره. ښه، هیله ده چې د قضیې په مفهوم باندې پوه شوي وئ. ښه، یو مثال دلته تاسو ته ښایم. دلته دا دوه مثلثونه پام کې نیسو: AB O A زبر B زبر O. واړو وښیو چې دغه دوه مثلثونه سره ورته دي. د ورته والي لپاره که د زولو ترمنځ یو تناسب موجود و او د متناسبو زولو ترمنځ یوه زاویه یو د بل سره انطباق منونکي وي، نو وروسته ویلی شو چې مثلثونه سره ورته دي. که چیرې دغه خبره پکې سمه نشي نو بیا په داسې حالت کې ویلی شو چې مثلثونه یو بل ته ورته نه دي. ښه، لومړی د زولو تناسب ګورو: AO پر OB زبر د ورته والي لپاره باید دغه نسبت مساوي شي دی BO پر OA زبر. AO قیمت 2 سانتی متره دی، OB زبر قیمت 4 سانتی متره دی. BO 3 سانتی متره دی، OA زبر 6 سانتی متره دی. که دغه اختصار شي سانتیمتر د سانتیمتر سره 1 ورې 2
2 والې 2. دلته سانتي متر د سانتي متر سره اختصار شي 1 والې 3 2 والې 3. دا چې د اختصار څخه وروسته معلومیږي چې دواړه نسبتونه مساوي دي یو د بل سره، یعنی 1/2 مساوي دي د 1/2 سره. د بله خوا نه دغه د O1 زاویه چې د O2 زاویې سره مساوي کیږي. ولې مساوي کیږي؟ ځکه چې دغه O1 او O2 زاویې یو د بل سره متقابل براس دي. متقابل براس زاویې هغه دي چې یو راس ته مخامخ پرتې وي. دا چې د زولو ترمنځ یو تناسب موجود دی، همداشان د متناسبو زولو ترمنځ یوه زاویه انطباق منونکي یا مساوي ده. نو ویلی شو چې دغه د ABO مثلث ورته دی د A زبر B زبر O مثلث سره. ښه، هیله ده زده کوونکو چې په دغه درس باندې پوه شوي وئ. بیا چې د یوه بل درس سره حاضرېږم، بیا لا په امان.